वालेकुम ग्रानु मीना वालो उम्मीद लरम चे तासो टोल बरुग जोड़ वई आउ द जुवन पा मजू के बोई दोस्तानो ढेर अफसोसनाका दर्दनाका वाकिया मखी तरगली दा په باجوړ کې یو کور مکان را پریوتل چې په هغه کې د یو کور شپږ رونه خويندې وفات شول. دوستانو دا مکان څنګه را پریوتل او د دې ماشومانو پلار او مور څه خبره کوي او دی پلار مور څنګه بچول. دوستانو په د دې په حق لبو تاسو ته مکمل معلومات درکو او تاسو ته د پلار او د مور خبرې هم خایو چې آیا پلار او مور د سب باره کې سوي او دوستانو اوس حالات څنګه. دوستانو ویډیو کوتو نه مخکې ک تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وي نو زمونږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زمونږ کومې نه ویډیوګانې راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او دې سره د ټالۍ نشان هم وي چې تاسو د تازه معلومات نه زر ته زر خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په باجوړ کې یو مکان یو کوټه را پریوته دوستانو چې په هغې کې شپږ رونه خویندې وفات شول. دوستانو پلار یې وایي چې زه خو په مزدورۍ باندې وم او زه کور کې نه وم خو دوستانو وایي چې زه چې کله ماته مې ښځې کال وکړو چې ته کور ته راشه چې کله زه کور ته راغلم نو چې ما وکتل زما کوټه را پریوتلې وه او زما د کلي خلک راغلي او زما بچي ورنه راویستل چې ما ورته کله ښځې ته وویل نو ښځې ما له خبره کوله چې دا شپې مونږ باندې داسې باران راغی او د باران نه بعد بیا زمونږ کوټه راسسیده او د هغې نه بعد بیا خړغړ وشو چې د هغې نه بعد زمونږ کوټه را پریوته او ما ورنه په دروازې منډه کا. دوستانو دا ویل چې زما هغه ټیم کې ډېرې زیاتې چغې ووالې خو زما سره هیڅ قسمه نه چا مدد وکړو او څنګه شپه ونه د دې د وجې بیا زه خپل ورونو او پلار کره لاړم او د هغې نه بعد بیا زما ته د کلي خلک رالل او زما ماشومان یې راویستنو باندې کو چې په هغې کې ډېر زیات ټیم ولګېدو ځکه چې زمونږ غټه کوټه وه او سامان لرې کول ډېر ګران کار و. دوستانو یقینا چې ډېر غټ نقصان د سړي وشو. مکمل فیملی د غریب تباه شوه. شپږ لوڼه خویندې چې دغه یې زمن لوڼو ټول وفات شول. دوستانو دته د الله پاک نور زمن لوڼه ورکړي او صبر دې ورته نصیب کړي. ډېره مننه، شکریه.